عزیزانو مغه بیان دی چې د الله پاک هر یو کار په دې کائنات کې حیران کن وي. د دغه خبرې احساس هغه خلق کولی شي چې کومو خلکو کې لږ ډېر څه د فهم او د عقل شایبه وي. کومو قومونو چې چرې خپل ځان ته او د الله د کائنات ته سوچ نه دی کړی، هغه قومونه د قومونه الله پاک تبا کړي دي. او کومو قومونو کې چې سوچ وو هغې نه الله پاک هغه خلق جوړ کړي دي چې د اسمان نه به ورته سلامونه راتله. پخوانی بادشاهان چې کم تیر شوي دي، عزیزانو په هغې کې داسې خلق هم تیر شوي دي لکه حجاج ابن یوسف چو چې د ټولې دنیا ظالمان راجمع کې او هغه په یو تله کې واچي او حجاج ابن یوسف په بله تله کې واچي، نو دی به پې دروند شي. داسې هم تیر شوي. په دې بادشاهانو کې داسې خلق هم تیر شوي دي چې کورونو کې به ټلۍ لګولې وي، په هغې کې یو جهانګیر بادشاه تیر شوی دی. د ټلۍ دا مطلب و چې که په نیمه شپه کې هم زما ملک کې چاته څه تکلیف پیښ شو نو دا مزه به راکاږي او ټلی به وغږېږي او زه به ورته راوځم. داسې هم تیر شوي. اوس دې وخت کې مونږ او تاسو ټول ګورو چې د انسانیت بوی مونږ نه ووتو. انسان نه بالکل درنده او وحشي جوړ دی. هغه زمانه بله وه چې ستا به په سر خوږ شو نو ما به در سره په ته به ځان ونیو. مسله دا ده چې په مشرق کې یو خبره ته واورې چې مسلمان ته دا تکلیف شوی دی، نو د مغرب مسلمانانو ته په هغې باندې څومره غم پکار دی. اوس د دې خبرو تصور نشته. اوس یو دیوال اخوا ډولکی غږیږي، واده دی، او دیوال دی خوا مړی پروت دی، ویرونه کیږي. نو زما عزیزانو ما ته لوی فکر چې کوم دی دې وخت کې هغه دا دی چې والله اعلم بالصواب چې د دې قوم
چې دا مونږ کوم ملک کې اوسېږو چې د دې انجام به څه وي او د دې حشر به څه کي. قرآن کریم متعلق یا د اسلام متعلق چې پیغمبر څه ویلي دي آپ مونږ رښتیا دي چې زما په امت به یو زمانه راشي چې چا کې به اسلام پاتې نشي، صرف د اسلام نامه به پاتې شي، قرآن به پاتې نشي، صرف د قرآن رسم و رواج به پاتې شي. نن په ټول ملک کې وګوره د قرآن کریم صرف رسم و رواج مناویږي، او یا په جماعت کې چڼي وي یا په مدرسو کې طالبان وي، دا غې نه بار اسلام نشته. دې ته سوچ وکړئ. بادشاہان د زمانه داسې تیر شوي دي چې یو شپه د قرآن تلاوت کوي، یو بادشاہ دی قرآن ویلی یو ټوله شپه یې تېره کړه، په یو آیات کې نښتی و. يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. ارا ورځ د الله په نوي شان کې، ارا ورځ. بادشاہ د قرآن په معنی پیدا او دې آیات ته چې راغی نو دلته ودرېدو چې كل يوم هو في شأن. ار ورځ د الله په نوي شان کې چې دا نوی شان د الله ار ورځ دا څه شی دی؟ سوچ کوي 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 سبا شو ایس کشف ورته ونه شو. قرآن کې سوچ کوي. نن پاکستان بیا په بل سوچ اخته دی، د چواریانو د جمعدارۍ الیکشن دی. دا قوم بیا غویمې غویمې کیږي که نه؟ بیا غویمه شي. الیکشن دی الیکشن دی. تاسو خلق دی تا چې کوم دی نه پاس د صوبایي اسمبلو ممبران تاسو پاس کړي دي، پرونی حکومت و چاله په خوله کې متیازې کړي دي. دا د قومي اسمبلو ممبران چې تاسو پاس کړي دي چاله په خوله کې متیازې کړي دي تر اوسه پورې. د قبایلو ممبران چې کوم پاس شوي دي د یو سینټ دپاره ووټ چې ممبرانو خرڅ کړی 3.5 کروڑ روپۍ پې اخیستي. تاسو بني ادم دي دغسې ښه دي چې زه خو ماله چې څوک راشي چې ملا صاحب وږی ما ویم چې داسې یو ټیله مې هم ورکړی چې دا سپېږمې ماتې شوې او وینې راوروانې شوې. دا رخصه خپل کار کوه. وږي ښه دا وږي وګوره ټوله ورځ د جمعې په ورځ او د اتوار په ورځ په دې ټرکونو کې سواره کړي. دا وږي دوپړی ورته غږېږي او دوی ورته ګډېږي او په لارو کې روان دي. دا وږي مدرسې ته روانو منو یو ملاو کابل استاد به ورته وي د زرګرانو نه مخکې رامداس کې چې ننوځي د تیلیانو ماله ورته وي هغې کې امام
زه ته تېر شوم نو ما ته وایي چې مولوي صاحب خبره وره. مال ولې خبره وره؟ نو ما ورته ویل څه چل دی؟ ویلې قسم درته خورم خو چاته ونه وی. مالې څه؟ ویل زما دا ماله خو ته ګورې که نه چې دوی څه کارونه کوي. دا د نن نه 50 کالو مخکې خبره ده. 50 کاله مخکې دا دارالعلوم سرحد په هغه وخت کې 2 تاله جومات کې و او زه په رامداس ور مدرسې ته تلم. ویل چاته حال نه ویم مال په ژوند به دې نه ویم او که مړ شوې بیا به یې وویم. ویل خدای په راستۍ که تر اوسه پورې یو جنازه مې په اودس کې کړي. ولې؟ ویل زه یې ګورم په سترګو چې ارامي دی نو هغه له اودس څه له ځان تکلیف کوم. ولاړ شم 3 څلور ځله الله اکبر الله اکبر ویم او چې نوم یې باسئ د خدای کور روان که چې ځي. تاسو په ایمان ووایئ چې دې وخت کې لږ د سړي زوی ځان ته وایي او عقل کار کوي او دې معاشرې ته ګوري زړه به دا وایي چې دی د خدای وبخي چې زما په مخ کې ته وړوکی وې او لوی شوې او پیدا شوې او زه تا ګورم چې ما چېرته د سړیتوب په خبره او د سړیتوب په کار ونه لیدې. زما زړه به دا وایي چې دی د خدای وبخي. اوس چې وایم ما سوچ کوم نو هغه وخت کې خو مې ډېره غوسه کوم ملا ته راغه. اوس چې سوچ کوم ویم چې یاره دی په حق و. دا څه بني ادم نه دي، انسانیت نشته، سړیتوب پکې نشته. تاسو وګورئ په څه ملک کې اوسېږي. نن تا په چابړي کې ګنډېرو خرڅولو ته څوک نه پرېږدي. په چابړي کې ګنډېری خرڅوه او دا چابړی دې ځای نه لرې که ځکه چې په دې لاره ښځې تېرېږي نو لته یې ورکړې ده او چابړی یې تیاړولی دی. د هغه چابړي والا بل وس نه منډه کړې ده، بجلی ته ختلی دی او ځان یې پې نیولی دی او مړ کړی دی. دا نن 3مه ورځ ده په دې چرګانو چوک کې. دا حال شو. که غلا کې هم څوک به دې نه پرېږدي، که ګاډي کې سبزي خرڅې هم څوک به دې نه پرېږدي، که په کې الوګان او ټیپر خرڅې هم څوک به دې نه پرېږدي. داسې حال راغی. هلکه ولې دا پاسوئ غریبان دا ګاډ؟ وایي جي زنانه نشي تېرېدی. الله دې د پاکستان په زنانو د چرګو مرض راولي، د چرګو مرض. نو دا لارې او فوټپاتونه زنانو لپاره دي چې پې تېري. زنانه څه کار دی چې بار راوتي دي او بار ګرځي. دغه زنانه ستاسو سر ته کښېنه چې درته ډېرې ډېرې وجاړي، خو چې لږ په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه. لږ دا ستا د ملک حال شو. په دې داسې ظالم ملک کې ته اوسېږي لګیا یې. بجلی ګرانه، سوی ګیس ګران، اوړه ګران. په بله ورځ لوی اشتهار راغلی چې اوړه 5 روپۍ کیلو شو. اله ملک ټیپر اوړه 5 روپۍ کیلو شو. په دې اوړو کې تاسو وګورئ، زه خو چې روټۍ خورم کرچار مې دې غاښونو کې کېږي، کاڼي پکې وړئ. پخوا به په دې کورکمان کې سرې خښتې وړېدې، اوس په اوړو کې کاڼي وړئ. دې له قرآن ورکړي چې دا غنم تاسو پاکوئ چې کوم اوړه تاسو خوی لګوئ. اول خو هغه بوره وګوره چې کومې بورۍ کې وړئ ته به وایې چې سپو سټلې ده. خدای ته ګورئ، خدای ته داسې رجوع شئ لکه دا بادشاه چې و قرآن تلاوت کوي او دې ځای کې ونښتو چې کل یوم هو فی شان، هره ورځ د الله په نوي شان.
ټوله شپه تېره شوه، څه پته ورته ونه لګېده. سهار دربار ته چې راغی، وزیران ناست دي ټول، خپل وزیر اعظم ته وایي چې واورئ نور کار به تر هغې ټک نه کوئ چې تر څو پورې د قرآن د دې آیات جواب ما ته نه را کړی. ما بیګا په ټوله شپه تېره کړې ده. الله وایي چې هره ورځ د الله په یو نوي شان کې، نو هره ورځ د الله نوی شان څه شی دی؟ نو وزیر اعظم ته یې ته به جواب راکې. وزیر اعظم نه پوهېده، دغسې به ولکه زمونږ خریټیا استاد چې دی. نو هغه وی جي یو شپه مهلت ما ته راکړه چې زه سوچ وکړم. مهلت دی دی خو وګورئ مونږ خوشحالېدو چې هله ګیرې والا صدر صاحب راغی، ملک به ټول دین دین شي او ډېر بزرګ راغی. بله ورځ اخبار کې فوټو راغلی دی، د ډومبۍ ورځې ناویلی په سر لاس ایښی دی، ورته داسې ټول شوی په سر یې لاس ایښی دی. اخبار والا ته لاندې لیکي چې صدر صاحب دلہن سے پیار کر رہے ہیں. د پردي سړي څه کار دی چې زما د ډومبۍ ورځې د ناوې په لاس باندې سر باندې لاس کړي؟ نو دا د چا لور و دی خدای هلاک کړي چې هلاک شي. اوس خو چې خبره درته څوک کوي چې دوا راته وکړه خدای دې هلاک کا، چې پناه شي چې څومره ژوندی پاتې کېږي ډېرانې بوی پرېږدي، خو چې ورک شي چې د دې ځمکې لاندې شي چې دا بوی ورک شي. دا ملک دی، دا قوم دی. علماء ورشی ور سره ملاقاتوں کی صاحبہ، پرائم منسٹر سے ملاقات کر رہے ہیں اور صدر سے گیرے را پریخی وی جماعت بغروی تب ناستے پکے ہک پشانے گیرا بستا پنام لگی لکا سک پشان. دی گیرے نہ خود سک گیرا خدا چې کمی گیرے خزو تلاری جارو کئی دغه ګیرو نه خو د سیکانو ګیرې ښې دی نه خو واښه ښه دي چې دا پټو کې ولاړي. وزیر اعظم شپه مهلت راکه، کور ته راغی سملاستو. اوس زړه کې خیال کوي چې که ملا نه تپوس کوې نو دا خو زه وزیر اعظم یم، اوس ملا نه به څنګه تپوس کوم؟ غلام یو راغی چې صاحب ولی خپه پروت دی؟ ویلې بادشاه رانه یو مسلې تپوس کړی دی او زه پې پوهېږم نه. وی څه مسله؟ وی کل یوم هو فی شان. سورت رحمان کې الله پاک وایي چې هره ورځ د الله په یو نوي شان کې. د دې جواب ماله نه راځي نو زه به بادشاه ته سبا څه جواب کوم؟ غلام ورته څه وایي؟ غلام ورته وایي چې صاحب ما بوزه بادشاہ ته، زه به د دې جواب ورکړم. ویل زه وزیر اعظم یم، زه پرې نه پوهېږم او ته به څنګه جواب ورکړې؟ ورته وایي چې جي دا قرآن چې دی د غریبو په میراث کې رسېدلی دی. د قرآن خدمت ټول عمر اوږو نهرو خېټو کړی دی. او د طالبانو ته یم چې په اوږې خېټه چا قرآن زده کړی هغې یې مه ګوره، او چې اوس تا په تاس پړسېدلې روټۍ چې خورئ که نه د نن بیانو اوس ځان هم وګورئ چې تاسو قرآن زده کولی شئ که نه. دا اوسني نه زده کوي، دا ګرځي ټول داسې برګي چرګي. په دې جومات کې به مونږ سبق ویل، سړې روټۍ به مو خوړې او سبقونه به مې دې کې سړې وظیفې به مو خوړې.
قرآن د غریبانو په میراث کې رسېدلی دی. غریب پې پوهېږي. ویلې ښه ده. سبا له ځان سره راوستو، بادشاه ورته ویله مسله دې حل کړه. ورته وی چې زما دا غلام به د کل یوم هو فی شان جواب درکړي. بادشاه مریان شو چې غلام به اوس بادشاه له ورته بچیا وایه کل یوم هو فی شان، هره ورځ د الله په نوي شان کې. نو هره ورځ د الله نوی شان څه شی دی؟ غلام ورته راپاسېدو، دربار لګېدلی دی. ورته وی جی هره ورځ د الله نوی شان. تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل، تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اے بادشاہ ہر ورځ د الله نوی کار دا دی چې شپه په ورځ کې ننباسي او ورځ په شپه کې. شپه وي ورځ پې راننباسي رڼا جوړه کړي، ورځ وي شپه پې راننباسي تیاره جوړه کړي. یو کار هره ورځ د الله نوی شان دا دی. هره ورځ. دویم نوی شان د الله دا دی چې د ژوندي نه مړی پیدا کی او د مړي نه ژوندی پیدا کی. بادشاه ورته وایي چې په دې ړومبۍ خبره خو پوه شم چې شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې، خو د ژوندي نه مړی پیدا کی او د مړي نه ژوندی پیدا کی په دې پوه نه شم. ورته ویلی بادشاه چرګه ژوندی شی دی او هګۍ تې مړه پیدا شي. هغه ورځ د یو هګۍ ما ته چا وښوده، د چرګې هګۍ ده او محمد پې لیکلي دي. صفا یو دومره غوندې کاڼی دی د غره، دو ځایه کې پې محمد لیکلي پاس او بیا د هغې نه لاندې داسې لیکلي چې کاتب به هم داسې ونه لیکلی شي. کاڼي کې نقش. ما ته چا وی دا کاڼی مال دا هغه کاڼي نه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په کومه لاره تېرېدو کاڼو بوټو به هم ورته سلام کول. دا هغه کاڼي دي. نو ورته وی بادشاه قبله عالم چرګه ژوندی شی دی هګۍ تې مړه پیدا کړي، هګۍ مړ شی دی او بچی تې ژوندی راوباسي. دا د چا کار دی؟ بل نوی کار د الله هره ورځ دا دی چرګه ژوندی شی دی هګۍ تې مړه پیدا کړي، هګۍ مړ شی دی بچی تې ژوندی راوباسي. دا هره ورځ د هغه شان. بادشاه دماغ کې گونج پیدا شو او خپل وزیر اعظم ته وکته، ورته وی چې ته پې نه پوهېدې په دې؟ وی نه جي. وی ته د وزیر اعظم قابل نه چې ته په دې نه پوهېدې، وباسه دا د وزارت جوبه دی او دې غلام ته یې واغوندوه. وزیر اعظم هغه عبا وویسته او غلام ته یې واغوستل او ټول دربار ورته شاهي سلامي وکړه. سلامي وشوه، غلام وزیر اعظم شو، راپاسېد. وی بادشاه غوږ کېږده چې اوس په دې ټکي درته د الله یو نوی کار بل وښیم
اوس ټول دربار ورته سرنګون شو، ورته وی قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اے بادشاہ عزت ورکول والا هم خدای دی او انسان ذلیل کون کې هم خدای دی. امغه ورځ دا لانورم نه دی پریوته دا وزیر اعظم او زی غلامم لا امغه ورځ دا زی وزیر اعظم کړم او دا زما غلام کړو. یو منټ نو دا الله هر ورځ په نوي نوي شان کی، هر ورځ پرون ګوره څه شانو، نن ګوره څه شان دی، سبا به ګورې چې څه شان دی. هر ورځ به نوي کرتوتونه داسې ګورې چې عقل به دې حیران شي. د عقل رسایي به ورته بالکل نه کی. دې وجنه عزیزانو همیشه د پاره سوچ ګوره د خدای په دین کې کوئ، همیشه د پاره سوچ د خدای په دین کې کوئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې کوئ، د خدای په قرآن کې کوئ، همیشه د پاره سوچ. تاسو په ایمان ووایئ چې نن د دنیا دار سړی د خبرې د پاره چې سړی خلق څومره غوږ دی، دومره غوږ دی قوم چېرته د خدای قرآن ته ایښی دی، د خدای دین ته ایښی دی. نو خبرې خو اصلي د خدای دی یا د پیغمبر دی، د بل لا څوک دی چې د هغه خبرو کې به م خوند دی یا خوند په هغه خشي کې دی چې کوم د خدای عاشقان دي یا د جناب محمد رسول الله عاشقان. نور څه نشته. په خدای قسم غرق بشئ، تباه بشئ، عمر له به جاړئ، څوک به م جړا نشي رکاولی. عمر له زه ایمانی درته وایم، حدیث کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې کله به کور ته راننوتو نو دا به وی چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، خدای زه پتا سره پناه غواړم د قبر د عذاب نه. حضرت عثمان به چې قبرونه ولیدل جړل به، ولې جاړې دې ځایونو ته؟ وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره. ما د پیغمبر نه اوریدلی دي چې د دې ځای غړومبی شپه چې دا د خدای ټولو سختو ته هسته غړومبی شپه در باندې را روانه ده. اوس خو ډېره نږدې شوې ده، ډېره. تاسو ګورئ هره ورځې شپېته هلته مړه شو، څلوېښت هلته مړه شو، 50 هلته مړه شو. د دغه بلا پیټي خو داسې سپېره قدم دی چې پرې راغلی دی، بس بې د مرګ نه بل شی نشته. ټوغکی در باندې راوستی دی. دا لاری وجنګېده، دا ریل ګاډی وجنګېدو، شپېته مړه شو، 40 مړه شو. مونږ صرف داسې 40 مړه شو، 40 یو ګوګو غوندې دی مونږ سره 40 کسه مړه شو. دا نه چړه دي په دردو کې چې 40 کورونه وران شو، 40 ښځې کونډې شوې، 40 بچي یتیمان شو. ردې دردو کې په باندې نن دا احساس شته دې قوم کې 40 مړه شو، دومره مړه دي
دومره مړه دي دا لیډرګي غوندې نه دي دا اوس لیډر النګه شوی دا خو چې څوک ګوري لیډرګي راوړی دی چې دوانو اخبار والیم صاحب لیډرګي دی خدای ته وګورئ عقل وکئ او د خدای په دې کائنات کې سوچ کوئ فکر وکړئ پیته سوچ کوئ کني غرق بشئ زه درته په ایمان وایم زمونږ یو استاد و هغه به کله کله وی به یو سړی و هغه به وی چې چا ورته ویل دا حرام حلال مه کوه څه جواب به ورکړي هغه ویل آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزرتی ہے هغه دنیا نه څوک راغلی دی دلته په آرام تیریږي لګیا دی د هغې دنیا حال چا ویلی مولانا تانوی رحمت الله علیه ته باران دی باران ښه دی که نه چې لامده شي لږ مولانا تانوی رحمت الله علیه ته یو بزرگ ته هغه یو سړی راغی او هغه ورته وایي چې جی زما د خبر متعلق دا شک دی چې هلته رښتیا دا عذابونه یو دای یو دای هغه ورته ویل چې بچیه دا چل دی یقین دې پې نه راځي وی نه وی دا یقین خو دې شته چې ورځې به که نه دا د ورتلو یقین دې شته وی ورتلو خو مې یقین دی ویل چې ورشي په سترګو به یې وګورې زه به څه دلایل درته اوس وایم په سترګو به یې وګورې نو عزیزانو کوم شی چې ستا په مخ کې دی 24 ګنټې ګورې په سترګو به یې وګورې چې هلته څه چل دی نو الله دې په خپل امن و امان کې وساتي په اخلاص دعا کوئ د جمعې ورځ ده چې خدای دې ملک کې څه د خیر اسباب پیدا کړي خدای که دا ملک څوک سیټ کول نه غواړي او په دې ملک کې دین راوستل نه غواړي او په دې ملک کې د بېدینۍ اسباب جوړول غواړي هدایت ورته وکړه کني خدای هلاکې کا او د دې قوم په حال باندې ته رحم وکړه او تاسو راشئ وګورئ ما سره پراته دي صاحب هر یو کلی دغه چاپ کړي دي دا څه بلا ورته وایي پرچی چاپ کړي کارډونه پلانے کی رن فوت ہو گئی انا للہ و انا اور تین اعلان دی لکلی کہ تم راش جنازے تو اپنے علاقے میں لاؤڈ سپیکر پر بھی اعلان کرو تو دی سرت سے چل کدا پیغمبر وینا ورته ہے والله کده ټیډي پیسې عمره سر پې کوي کده خدای قانون ورته وي والله کده ټیډي پیسې عمره سر پې کوي دا ټول تر هغې پورې نیکان دي چې تر څو پورې سپیخ نه وي پیشو تر هغې پورې شیخی چې په مږو نه یي پیښه واده را کره راشي بیا زما ایمان او اسلام ګوره مړی را کره راشي بیا زما ایمان او اسلام ګوره خوشحالي را باندې راشي بیا زما ایمان او اسلام ګوره بیا خدای هیر شي دین هیر شي مذهب هیر شي عزیزانو دا ملک به عمر له ښه ورځ نه ګوري عمر له په مختلف شکلونو د انسان کې به در باندې عذاب نازلیږي لکه موجوده حکومت د انسان په شکل کې عذاب در باندې نازل دی
د انسان په شکل کم خوا به تختی ته خدای ته مه رجوع کېږه عمر له به ذلیل او خوارې او ذهني پریشان به سهار چې راپاسې وی به چې خدایه څه وکړه عمر سلیمان علیہ السلام بلقیس ته دعوت ورکړی چې ته مسلمانه شه جرنیلانو ویلې چې جنگ کوو هغې ویل نه جنگ نه کوو تا د پاره راو زما عزیزانو سلیمان علیہ السلام ډیر خوشحال شو چې الحمدلله زه په خپل میشن کې خدای کامیاب کړ
د بادشاهانو سره روابط د پیغمبرانو بچیو نو هغه به دا و چې دعوت د اسلام به اوس تاسو رښتیا ووایئ چې په مخ د ځمکه چې څومره اسلامي ملکونه دي یو ملک چرته کافر بادشاہ ته د اسلام دعوت ورکړی چرته ما اوریدلی یو ملک پکار داو چې مونږ د امریکې د صدر نه غنم غواړو یا جازونه غواړو چې د پاکستان بادشاہ د امریکې صدر ته دعوت ورکړی وی چې الله تعالو علی واتونی مسلمین راشه مسلمان شه د جاپان حکومت ته ورکړی وی د چین حکومت ته ورکړی وی یو بادشاہ ته نن د اسلام ملکونو د اسلام دعوت نه دی ورکړی یو تبلیغی جماعت والا دی چې نن د دنیا داسې ګوټ نه دی پاتې چې دوی ورته د اسلام دعوت ونه رسولو داسې ګوټ نه دی پاتې عقل به دې وخوځي الله پاک دې دوی ته نورم ترقی ورکړي او خدای دې نور توفیق ولا ورکړي نن ستا موجوده وزیر اعظم ریون ته تللی دی د ریون مشر ته وایي چې دومره کروڑه روپۍ به درکم دلته دا جوړ کړي دلته دا جوړ کړي دلته دا هغه ورته وایي چې हमें रुपए नहीं चाहिए हमें आप चाहिए मुंग ता पैसे नहीं दी पकार मुंग ता पकारे राशा चिलाओ लगावा राशा से रोजाओ लगावा मुंग सर बिस्तरा पूगा का और पलारो के रा सर रवानश हमें दौलत नहीं चाहिए हमें तुम चाहिए दौलत पे हम क्या करें हम दौलत के लिए नहीं اولیاء و بزرگان چی هغه داسې نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې دا دنیا یو ډېر غیر مستقل ځای دی څو ورځو له راغلي دنیا داسې شی دی لکه پټیله سړی کار ته لاړ شي قلبه پکې وکړي تخم پکې واچي د شپې تی کور ته راځي پټي کې سملی نه او نه پکې شپه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الدنیا و مزرعة الاخره دنیا د آخرت د کروندې ځای دی آخرت د پاره چې څه کوي نو په دې دنیا کې به کوي دلته دې چې څه وکړل نو په آخرت کې به ریبي بیا هر څه دې چې وکړل نو دنیا د آخرت د کروندې ځای دی خدای ته ګورئ د خدای غلوی ورځې ته وګورئ چې دا ژوند وقف کوي د خدای دین ته وقف کوي که تاسو وایئ چې روټۍ دا منئ چې یو ورځې بی بی فاطمه بیماره وه حضرت علی ته وایي چې انار ته میړه کیږي انار ته وی چې ښه الاړو بارې انار واغستو چې را روان کړی دی په لاره یو بل بیمار پروت دی ویل دا انار ماله راکړه هغې وی واله
چې ورکو کور ترالو انار دې رانوړو ویل هغه خو بل څوک بیمار لاره کې پروت و هغه له مې ورکو وی زه الحمدلله چې د بل خوله کې پرېوت دا اوس همداسې ناست دي دواړه او دروازه وټکېده امتحان راغی چې دی وروتو دروازه کې یو سړی ولاړ دی یو انار یې په دې لستوڼي کې پټ کړی دی او 9 انار یې حضرت علی ته ورکړه چې دا ستا امانت دی هغه وی چې دا څو دي وی چې 9 دي وی دا د بل چا دي یو سا زما نه دي وی چې ستا دي وی زما نه دي وی په خدای قسم چې ستا دي وی په خدای قسم چې دا 9 زما نه دي وی چې ولې وی ما یو انار د خدای په نامه ورکړو او د خدای وعده ده چې من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا چې یو نیکی کړي نو یو په 10 به ورته ملاویږي نو زما 10 انار کېده او تا 9 راوړي دي هغه انار یې د لاس نه راوویستو وی دا 10 ستا دي خدای بنده په قرآن به دې نه زیات عمل کوونکی بل څوک پیدا شي روټۍ به قسم په خدای دی چې داسې تا پسې منډې وي یو نیکي وکړي 10 نیکۍ به درپسې ولې دی بی بی فاطمه او حضرت علی روجې نه وي نیولې چې حسنین بیمارو او 3 روجې نظر کړې وي چې نیسو به او چې روجه ونیوه ماښام یې د اوربشو روټۍ موټۍ تیاره کړې رو جماعت یې بار آواز وشو چې غریبان یو یتیمان یو ټول رو جماعت یې اوچت کو هغې له یې ورکو سبا یې بیا روجه کړه بیا یې ماښام تیاری کړی دی بیا آواز وشو چې اسیران یو بیا ټول رو جماعت یې اوچت کو هغې له یې ورکو په 3 ورځې بیا روجه نیولې ده بیا آواز وشو چې مسکینان یو بیا ټول روجه 3 شپې او 3 ورځې په نهاره روجه تاسو په ایمان ووایئ چې روجه دې نیولي او روجه ماتې پکوړې میکوړې دې راوړي او صاحبه چټنیانې متنیانې ها 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 او بار آواز وشي چې د 3 ورځو اوږي یو نهار یو دا ټول روجه ماتې به اوچت کړي او ور به کې ماما که ته ورکې هلته به دی بوډۍ ورته نه پرېږدي وایي وایي موږ به څه کوو داسې چل کړي وایي دا خلک به څه وایي چې د چا ښځه داسې چل کوي که نه چې تا ګناه ته آماده کوي نو الله هم په وخت اخلاص کا په وخت هم امین که په وخت یې خدای اخلاصوه دا خلق به څه وایي نو تا ته به صاحب کور والا وایي چې وایي نو مونږ به څه کوو چې دا بار د یتیمانو لی وړې مونږ به نه خورو خو بی بی فاطمه وکړ قرآن راغی آسمان نه خبر راغی چې حضرت علی او بی بی فاطمه یو کار کړی دی پیغمبره تعریف یې واوره یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فنظر وفا وکړه ولی ځکه چې د هغه ورځې نه یریدو چې د کمې ورځې شر به په ټوله دنیا باندې خور وي الله دې امان راکړي ويطعمون الطعام على حبه روټۍ په بلو خرو سره د دې چې په خپله ورته نهرو په چا وخروله مسکینا و یتیما و اسیرا په مسکینانو یتیمانو اسیرانو
اسمان نه تعریف راغی. یو ځل دې خپلې خېټه دې لته ورکړه او بل له دې ورکړه، ته وګوره د اسمان نه به دې صفت راځي. نن مونږه ماما داسې چرته یا داسې یو چرته. نو دې وجې نه هر شی به تا پسې بالحیث لا یحتسب راځي، خو که ستا اسمان سره کنیکشن ولګېدو او خدای سره دې رابطه او تعلق دی، خدای سره دې رابطه او تعلق نو هر څه به درکره ډېري ویا به چې د لوږې مړه شو. هر څه دې خلکو ته وګوره، د کلونو سټاک ورکره پروت دی، د کلونو، او لګیا دي خوله پورې ایرې مږي چې غرق شو، تباه شو، روزګار خراب دی، څه چلیږي نه، پلانې چل دی. ما څه کار؟ شیخ سعدی وی تو چرا باشی بفکر مبتلا، کار ساز ما بفکر کار ما. تو فکر والے کہ اخوار شے کار ساز خستا پا فکر کی. یونیورسٹی کی میں تقریر کولو یا علک رات میں پختناو کا وی جیو تپوس کو ملوایا ویل د خدای سا کار دے، مال د خدای کار دے ستا کارو نا کول. سلیریش گھنٹے د خدای پاک بل کار شتا، بل کار شتا سیوا ستا د کارونو نه. چرته درته غنم کوي، چرته دلته مالټې کوي، چرته درته کیلې کوي، چرته درته اوړه کوي، چرته درته څه کوي، چرته باران وري، چرته فصلونه روباسي، چرته څه کوي. 24 घंटे د خدای کار دی، ستاسو کارونه کول. او ستاسو کار څه پکار دی؟ ستاسو کار د خدای کارونه کول پکار. خدای ستا په فکر کې دی، نو پکار تا ته دا دی چې ته د خدای په فکر کې شې. ټولې مزې او خوندونه او مینې د زړه نه وباسې او یو ذات سره مینه پیدا کړي او زړه دا غ ذات کور کړي. دا دنیا فانی شی دی، عریضی ژوند دی، 2 ورځې دي، پړک کې به در باندې مازدیګر شي او ته روان به. نو چې روانې، نو چې ته داسې روانې لکه د موره پیدا شوې، تا جړل او خلکو خندل، مبارک شه مبارک شه زوی وشو. شیخ سعدی صاحب وی این چونی زیست وقت مردن تو همه گریان بودن و تو خندان. دنیا کې داسې ژوند تیر کا چې مړ شي، چې خلق در پسې جاړي او ته په خندا روانې. قسم په خدای دی، یو بزرگ سره مې ملاقات شوی او صاحب کشف ما ته وی بچیا د دې مړو حال درته خدای مخایا. مال ولی ویل چې ساتي وزي په کور کې په کټ کې لا پروتي او په جهنم کې داخلي، په کټ کې لا پروتي، قبر ته هم نه وړي او په جهنم کې داخلي. نو الله دې امان راکړي. بل یو خبر اخر کې واورئ، راوړو. بلقیس خو بادشاه نه وه، نو د خپلو مفادو دپاره مونږه
د بېنظیر وخت کې به دا ویل چې ولې بلقیس باچا نه وس. بلقیس داسې باچا وه چې سرې شونډې نری غاړه به ټولو دنیا کته و. خدای ته وګورئ، د خدای لوی ورځې ته. یو مولا بنین نو، یو سړي ته وی چې یاره پلار دې مړ دی، په بېګا مې خوب کې لیدو نو ډېر خوشحالو او تا ته ډېرې دواګانې کولې، وی چې لږه یخني ده زوی ته مې وه چې یو بنین راولي. ویل ملا صاحب چالی ورکړم؟ ویل بس مالی راوړه که نه بیا به ګورو. هغه وله بنین راوړو. په سبا له ورپسې راغی، ویل استاد څادر خو یې نه و غوښتی پلار مې. ویل یاره که ورو دې لېږلو ښه به وي. څادر یې وله راوړو. مونږ په دې بلا اخته یو، څه به کېږي، څه به کېږي. د دې وجې نه هر وخت په خپل انجام سوچ کوئ، د زړه نه هر څه وباسئ او یو خدای په زړه کې کوي. قسم په خدای دی چې د دنیا بادشاهي به ستا په جیب کې پرته. د دکان کې کله ناست ما کرسۍ باندې، خلک ما ته وایي دا کرسۍ، والله که زه دا کرسۍ د نواز شریف په کرسۍ ورکم زه به د مسلمان بچی نه. په دې کرسۍ مولانا ادریس کاندیلوي ناست دی، په دې کرسۍ د غرغشتو مولانا صاحب ناست دی، په دې کرسۍ مولانا یوسف بنوري ناست دی، په دې کرسۍ د غلجو میا صاحب ناست دی، په دې کرسۍ مفتی محمود په آخر کې ناست دی. دا کرسۍ چې دا اولیاء پې ناستو، و ستا در به په هزار درمان ورنکم، آشنایی به دې په این و آن ورنکما. که یو ځلې مې د زلفې په لاس کې وځي، یو ویښته به دې په درس جهان ورنکما. که یو ځلې مې لاستا په بوسه برشي، دا نعمت به د جنت په خوان ورنکما. څو نوینم ستا سترګې که خدای که عندي، اسرائیل به تر هغې ځان ورنکما. اسرائیل څوک دی چې ما ته رانږدې شي چې ما ته لیدلی نه او دی ما نه ساه والي؟ جرأت دې ته وایي د عاشقانو. څو نوینم ستا سترګې که خدای که عندي، اسرائیل به تر هغې ځان ورنکما. ستا تر زلفو پورې نورې زلفې څه دي، په خشاک به د چمن ریحان ورنکما. په رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دی، کم کټوری چې ستا په شونډو پورې لګېدلی. په رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دی، سو د خپلو وینو جام تاوان ورنکما. یو کټوری وینې مې چې خپلې قربان کړي نه، ستا د شونډو کټوری به زه شونډو سره څنګه لګوم؟ عشق دې ته وایي، درد دې ته وایي چې نه درته څوک بل ښکاري، نه د بل چا خبره اورې، न दे पढ़ की बल सूकी न दे प तस्वुर की बल सूकी। और वक्त दावे कि दिन तो तेरी ही तस्वुर में गुजर जाती है और रात के ख्वाब में भी तू ही नजर आता है। रज़म द खुदा प तस्वुर के और तुष्पे खूब द खुदा प तस्वुर के। वाखिर दावाना लिनहतदी लौला अन हदाना अल्लाह लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिलहक़ वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तामलून। मन युतिअल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाह
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم بصفات التنزيه والكمال نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر